په کابل کې د نو ولایتونو ترمنځ د اسغلونې ملي لوبډلې لپاره د غرابي سیالۍ ترسره شوې. دا سیالۍ که څه هم د ټولو ولایتونو په کچه نه وي، خو د پکتیا، غزني، سمنګان، هرات، میدان وردګ، ننګرهار، کابل، هرات او لغمان ولایتونو څخه ملي لوبډلې ته یوازې د 3 بهترینو اسونو د غرابي په موخه د 6 ګروپونو ترمنځ په 2 پړاوونو کې ترسره شوې. لومړی مرحله ترسره شوه چې په 6 ګروپونو کې سیالۍ ترسره شوې. لومړی او دوم مقام درلودونکي لوبډلې به اوس په فاینل پړاو کې خپل بخت ازمایي چې کوم اسغلونکی لومړی مقام ترلاسه کوي. شیبه وروسته اوس تیاری نیول کیږي چې فاینل پړاو ترسره شي. د اسغلونې په دې سیالیو کې د غزني ولایت اسغلونکو په لومړي پړاو کې هم لومړی مقام خپل کړ او په دویم یا فاینل پړاو کې هم لومړی مقام ترلاسه کړ. همداراز د تشویق په موخه د لومړي مقام درلودونکي 50 زره، دویم 10 زره او د دریم مقام درلودونکي 20 زره افغانۍ نغدي جایزه هم ترلاسه کړه. نو موږ داسې استاد لرو چې موږ بار مرکو ته ولاړ شو او خپل اسانه باندې موږ اتهام لرو چې مخته کېږي به موږ هغه سده توپان ده او دا پړانګ ده. ښه خبره ده، هغه خو هم مخته کېدو خو یوه په کې ستونزه راغله او پړانګ مر مخته کو اول مقام هم درلاسه کو او ان شاء الله الرحمن چې بل ملک ته ولاړ شم دغه نه اتهام لرو چې موږ په خپل اسانه باندې افغانستان ته لوبه راوړو او ان شاء الله تعالی ګټو به یو. تېر کال بامیانو کې ما اول مقام ګټلی و په څلورو ولایتو کې اول مقام ماسم اول زرمتري کې اول مقام وګټم زه ان شاء الله سره پیدا او په پکتیکا کې م 2 وارې لوبه کړې اول مقام ګټلی دا درېس لوبه او نظامبازي کې خو ان شاء الله چا نه ده چې وړي تر اوسه هر ولایت کې اول مقام. د اسغلونې د ملي لوبډلې لپاره د غرابي سیالۍ په وروستۍ برخه کې د نندارچیانو لپاره لوبغاړو د نیزهبازۍ لوبه هم ترسره کړه. په کابل کې حضوري چمن ته راغلي نندارچیان وایي له دې سیالیو او نیزهبازۍ څخه یې ډېر خوند واخیست. دوی وایي دلته د نندارچیانو لپاره یوه ډېره د ورورولۍ او امن فضا جوړه شوې وه. دا مې اول بار ده چې داسې مسابقو کې ګډون کوم او ډېر زیات خوشحاله یم د خپل دولت نه د خپل عام وګړو نه چې داسې په اتفاق راغونډ شوي وو او داسې ارامه ځای ده. ډېر ښه خوند ترې اخلم. واقعا موږ ډېر د خوشحالۍ احساس کوو چې په هېواد کې د امنیت فضا خوره ده او موږ دغه رقم ته لوبې د نږدې نه ننداره کوو. خپله د میدان وردګ ولایت ټیم مینوال یم. دا مې لومبی ځل دی چې داسې سیالیو ته راځم. که څه هم نورې سیالۍ مې دغلته کتلې دي خو هغه د تلویزیون د لارې نه او بیا خاص کر د ملي تلویزیون نه ډېر خوشحاله وي چې هغه یې موږ ته خپرې کړې دي. خو ډېر خوشحاله یم چې دلته راغلی یم ځکه چې په دومره امنیت کې او دومره خوشحالۍ سره دلته خلک راځي او دوی هغه خپل احساسات دلته موږ ته ښکاره کوي، موږ یې دوی سره شریکوو. نو واقع چې زیات خوشحاله یم ډېر. د اسغلونې فدراسیون رئیس داد محمد پاینده اختري وویل چې دوی به 3 بهترین اسونه د ملي لوبډلې لپاره غوره کړي او زیاتوي چې له دې سیالیو څخه یې موخه د ملي لوبډلې لپاره د 3 بهترینو اسونو پیدا کول، د دې سیالیو عامول او د لوبغاړو تشویق کول دي. له دې سیالیو څخه زموږ موخه دا ده چې اسغلونې ملي لوبډلې ته 3 بهترین اسونه جذب کړو. له بلې خوا دا سیالۍ دود شي او د دې ترڅنګ لوبغاړي تشویق شي. زموږ یوازینی مشکل دا ده چې هیڅ معیاري لوبغاړی نه لرو او د دې ترڅنګ مالي امکانات مو هم په نشت حساب دي. د اصول له مخې موږ باید په کال کې 2 ځلې دا د غوراوي سیالۍ ترسره کړو. دا نه یوازې د اسغلونې سیالیو په برخه کې بلکې د بودیجې د نشتون له کبله موږ د نورو ډیرو رشتو لپاره هم د غوراوي سیالۍ یوازې په کال کې 1 ځل ترسره کوو. په افغانستان کې اسغلونه، بزکشي او نیزهبازي یو له پخوانیو او لرغونو لوبو څخه شمیرل کیږي او نن سبا هم ډیر زیات مینوال او لوبغاړي لري. خو تر دې دمه په ټول افغانستان کې د دې سیالیو لپاره کوم معیاري لوبغالی نه دی جوړ شوی او هر کال د ځینو ولایتونو په ګډون په پلازمینه کابل کې هم په ساده بڼه وادي لوبغالو کې دا سیالۍ ترسره کیږي. عزت الله احمدزی، CMG کابل.